اسلامی لارښوونې. د آدابو نه دا دي چې کله انسان واده کوي نو سنت طریقه دا ده. د بخاري شریف او د ابو داود شریف حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا تزوج احدکم امرأة، کله چې تاسو نکاح وکړئ وایي ښځې سره واده وکړئ او اول ملاقات نو فلیاخذ بناصیتها، هغه د تندي د یخطانو نه داسې معمولي ونیسي، دا د تندي یخطان دی وله ونیسي، بسم الله دې ووایي او بیا دې دا دعا ووایي اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها علیه، یا الله زه د تا نه سوال کوم د دې د خیر او د هغې چې تا په هغې باندې دا پیدا کړې ده، واعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه، او تا پورې پناه نیسم د دې د شر نه او د هغه څه نه چې دې د مشر باندې پیدا شوې ده. نو دا یو سنت عمل دی، سنت طریقه ده چې اول ملاقات کې چې کله ښځه او خاوند ملاقات کوي دا دعا به وایي. نو دې کې اشاره دې ته ده چې هر څه زموږ باید د سنت په طریقه باندې وي او د هر څه نه باید موږ خبر واوسېږو، دا نه چې وارخطایي را باندې زور وي چې یاله بس چې په ژوند کې اوس ارمانونه مې دي هغه پوره که نه، هغه ټول پوره کېږي خو راشه د سنت په طریقه باندې عمل وکړه. او بل دا هم علماو ذکر کړي دي، ابن ابي شیبه کې یو حدیث دی چې 2 رکعاته لمونځ دې وکړي او دواړه دې دعا وکړي د الله نه د خپل ژوند چې الله ورته په دې ژوند کې مینه او محبت پیدا کړي، د دواړو په منځ کې خوشحالي پیدا کړي. لکه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته سړی راغی چې ما واده کړی دی، نو هغه ورته وویل چې ته کله خپلې بیبي ته راځې نو په تا ته پکار ده چې 2 رکعاته لمونځ وکړي او هغه ستا سره ودرېږي او بیا دا دعا ووایي چې اللهم بارک لي فی اهلي وبارک لهم فیه، اللهم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الى خیر، یا الله زما او د دې ښځې په منځ کې برکت واچوې او په خیر او په خوشحالۍ مو جمع کړي او زم کې، او که چېرته بیا جداوالی نو هغه په خیر سره. نو دا هم د سنت طریقې د آدابو نه دي، انسان وکولی شي په دې باندې عمل وکړي او د ښایسته زندګي شروع شي. دارنګې د هغې سره په اول ملاقات کې وایي مستحبه ده چې انسان ښې خبرې وکړي. دارنګې ان یلاطف عروسه ویقدم لها شیئا، یو څه ورته ورکړي د خوراک څښاک دپاره چې هغه وخوري تر څو چې د دې دواړو منځ کې څه انس او الفت پیدا شي، ځکه دواړو چې ته زندګۍ کې نه یې لیدلي. اوس خو څه بېله دنیا ده، اوس خو په موبایلونو او په ټلیفونونو باندې سره اشنایي بلکې ډېر څه نور هم چکرونه مکرونه لګېږي. به هر حال د حیا په وخت کې چې کله خلکو کې به حیا و نو دا به یو بل سره دوی نه پېژندل، نو په دې وجې نه په ښو اخلاقو د هغې سره مخامخ شه، بدماشي مه کوه او یو واره نه تربیخ او داسې مه کوه چې زه داسې بدماش یم زه نه، هغه یو انسان دی ستا خواله راغی په حلاله شرعي نکاح باندې، نو ته د هغه سره په مینه او محبت باندې او په الفت باندې او په داسې یو فضا کې هغې سره مخامخ شه چې د هغې هغه وحشت او ځانلوالی هغه ختم شي او ته ورته یو ښه انسان وبرېښېږې، دا نه چې یو بد انسان او د تا نه بده خاطره واخلي. هغه اوس ستا په لاس کې د نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله، کامل مؤمن هغه دی چې هغه ښایسته اخلاق ولري او د خپلې ښځې سره ښه سلوک وکړي، ښه اخلاق وکړي، دا نه چې په سارا باندې ګیدړ دی او په کور کې زمری دی خپلې ښځې ته، په سارا کې چاته غږ نشي کولی او په کور کې خپله ښځې ته زمری دی هغه وهي ټکوي یې بدرد وایي او دا ورته یارانو دوستانو ویلي چې اوله شپه باندې ښه بدماشي وکړه چې ښځه ته نه ویلېږي. دا ګوره ډېر یو غلطه خبره ده او غلط رواج دی چې زموږ په دې ټولنه کې خور دی. ان تاسو به داسې خبره کوئ کېدای شي بعضې وروڼه به دا خبره داسې حمل کوي چې بالکل دا مولوي صاحب خو بالکل داسې خبرې کوي چې د کور د منځ خبرې دي، خو وروڼو دا مونږ ته دلته شریعت ښودلي دي او په شرعي نظام کې موجودې دي، شته دی او مونږ په دې ټولنه کې یینو چې ډېر داسې خلکو شته دی هغه نه اورو چېرې په اوله شپه باندې ښځې سره بدماشي وکړه، ښی ووهه ویې روه او سختي ورسره وکړه تر څو چې هغه د تا نه ویرېږي. نو دا ته څه حیوان خو نه انسان یې او هغه هم حیوان نه دی چې ته یې ولې یې څه چل دی، هغه تا په شرعي نکاح باندې راغلې ده، هغه ستا څه وکړي، خو دا تا کې څه غیرت نشته او نه در پکې څه مردیت او سړیتوب شته ځکه ته غواړې چې دا بدماشۍ باندې ویرې نه، داسې باندې کې اسلام د اخلاقو امر کوي. د ترمذي حدیث کې نبي علیه الصلاة والسلام وایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې بهترین انسان هغه انسان دی چې هغه د خپل کورنۍ سره ښه وي، هغه د خپلې کورنۍ سره ښه وي، هغه د هغې سره ښه سلوک کوي، ښه اخلاق کوي. وانا خیرکم لاهلی، او زه په تاسو کې د خپلې کورنۍ سره ډېر ښه یم. دا په کور کې بدماشي دا د بې غیرته سړي کاري، دا صحیح ده چې اولاد ته به تربیه ورکې، ادب به ورکې، لږ شانې مروءت او سړیتوب در پکې وي، داسې به محسوسېږي په دې کور کې چې هلکه
کور کې یو څوک شته دی، یو سړی شته دی، سړیتوب په سترګه ورته ګوري. دا نه چې د سړیتوب د اړۍ نه موځي او بې غیرته شي، نه، افراط او تفرید نه به دې مسایلو کې ځان وساتئ. نه به د ځان نه بې غیرته جوړی چې ښځه دې دا تصور ونه کړي چې رئیس د سره دا خو نه سړی دی نه د سړي زوی دی، او نه دا چې ته هغې ته زمری شي او بار ګیدړ یې او هغه نه، اسلام دا نه وایي. نو دې آدابو ته باید موږ متوجه شو چې موږ د داسې یو چا سره مخ کېږو په اوله شپه باندې چې هغه موږ زندګۍ کې سره دواړه نه یوځای شي. ستا اخلاق او ستا د حس نه هغه نه ده خبره، ستا د تعامل او د مینې نه ده خبره، او دا ستا د کور میرمن ده، د بچو مور دی ده، آینده دی ده، مستقبل دی دی، د رازونو او د سر والا دی ده. د دې سره په ابتدا کې ښه ژوند، ښه تربیت، په ښه اخلاقو باندې د دیندارۍ په اصولو باندې شروع کړه.